زمانم نعمت خان دی د افغانستان ولایت کابل سره تعلق دی د تیر 45 سال نه په پاکستان کې د مهاجرت وخت تیرو نن ډیر د خفګان وخت دی هغه وجه دا ده چې لکه زمونږ دلته کې ډیر خپلوان موږ یو ځای اوسېدلو زمونږ په خپل خپلوانو کې تقریبا 25-30 کورونه هغوی چې دی لاړل وطن ته او موږ لا دلته پاتې یو چې هغه دلته کې د هر انسان خپل څه مجبوریانې وي د هغه مجبوریانې د وجې نه تر اوسه پورې موږ ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې موږ هم ځان راغونډ کړو ولاړ شو نو زموږ لپاره د خفګان وجه دا ده چې لکه یو انسان یو ځای کې پیدا شي یو هلته لوی شي یو هلته کاروبار ژوند زندگی تیر کړي او دلته یو ښه کاروبار ولري او بیا د هغه ځای نه دا هر څه پرېښودل او یو چرته تلل نو دا اصلي دپاره ډېر د مشکل خبره وي اختر خو یقینا چې د خوشحالو وي او الله دې د خوشحالو کړي خو بیا هم نیمګړتیا موږ ته پکې دغه ښکاري چې زموږ هغه ملګري وو زما پکې بذات خود یو ماما مې و چې زموږ یو مې ترور ځای و هغوی موږ لکه د اخترونو کې اکثر چکر لتلو هغوی زموږ نه دغه دی لاړو موږ دلته پاتې شو نو دغه اختر زموږ دپاره لږ داسې نیمګړتیا محسوسیږي موږ ته زمونږ خاص کر زمونږ د افغانانو دا دستور چې د خپل خپلوانو کر راتلل هغوی راتلل نو یو بل کر راتلل نه هلته هغه چې د څه وخت وي لکه مثال په طور د ډوډۍ ټایم کې ډوډۍ د چایو ټایم کې چای نو یو بل کر وکړي هغه ښه وخت د اختر هغه په دغه تیر شي نوم عبید الله دی او موږ د افغانستان سره تعلق ساتو موږ ولایت چې دی لغمان ولایت دی او د تیرو څلوېښتو کلونو داسې کم دی دلته مهاجرت ژوند تیرو انان په خپلو سرنوشت باندې خبر نه دي چې موږ سره به څه کېږي ولې چې دی اختر رسېدلی نه دی دې نه مخکې دی دا خلکو ته وایي چې یاره اختر نه پس به موږ بیا ستاسو دې خلاف افغانانو خلاف اپریشن سټارټ نو خامخا دې ته یو خفګان دی پریشاني ده چې یاره زمونږ به څه کېږي زمونږ زندګي به څه وي ځکه دلته خلکو غټې پیسې انویسټ کړي دي دوی په خپل سرنوشت باندې خبر نه دي او دې ته حیران دي چې دا زموږ زندگی به څه کېږي اکثرا کسان یې نیولي د کور هلته اړولي دي ډیپورټ کړي دي او کور نیم کور یې دلته دی نو هغې دپاره به یقینا ډېر سخت وي او ډېر د خفګان اختر به وي هغې دپاره زموږ ډېر وخت پاکستان کې وشو خو چې څومره غم اختر په موږ باندې دا دوه اختر راغی اول ورکوټي اختر راغی اوس غټ اختر په دې حالت کې خود انتهایی ګرانی راغی هر څه ګرانی خصوصا د څاروي چې منډۍ ته ځې د بیپارانو د وجې نه هغوی پوهېږي چې مجبوري ده د خلکو د مجبوري نه پیدا اخلي ډېر زیات خفګان یو اول خو دا ده چې زموږ ډېر زیات خپلوانان حرکت ولاړو افغانستان ته او کاروبار هم نشته ډېر زیات خراب شوی دی مجبور یو چې داسې حالات یې بس موږ هم لاړ شو موږ د پاکستان حکومت نه دا خواست کوو کم از کم داسې وکړي چې 24 غنټې لاره کولاو پرېږدي او هغه خلک د لاړ شي خپل وطن ته ولې چې اختر د خوشحالي وختونه وي او چې اختر د بیا داسې یو 30 کاله 40 کاله یو ملک د تیر کړی او بیا د دې ملک نه ځې او بیا په داسې حالات کې ځې چې لاره کې در باندې 10-15 ورځې تېرېږي او اختر هم در باندې لاره کې تېر شي نو ډېر زیات د خفګان خبره